اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمرهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض دي شان نزول ترسوي الله الرجال قوامون سري قوامون مسلط على النساء على تأديب النساء فأدب ورکولو دي خزو باندې سړی مکلف دي چې سړی حق لري چې خزو ته ادب ورکي خو ادب قولا وي او فعلا وي فعل کې به هم خیرخواهي ورسره کوي او قول لکه قرآن پاک دواړه ښودلي دي قول کې دا ده چې ښځه کله بد اخلاقي کور کې کوي د بد اخلاقي د هر چا خپله وي یو خو دا بد اخلاقي چې فساد کوي هغه نه کور کې کشر او مشر سره ښه ګزاره نه کوي قرآن پاک قولي ادب دا ښودلی ده چې تاسو نصیحت ورسره وکړئ که بیا نصیحت نه کړي د قرآن پاک وایي نو بیا تاسو دویم نمبر کې واهجروهن فی المضاجع تاسو هم بسترګي ورسره پرېږدئ که په هم بسترګي پرېښودلو سره هم صالحه نه شوله واضربوهن بوهئ خو ضرب داسې وهل نه دي چې هغه د تا چې څومره خوښوي دومره به وهې ټولو احادیثو کې ضرب غیر مبرح داسې چې هغه به تکلیف ورکوونکي نه وي زخم به نه وي وینه به نه ترې بهیږي هډوکی به نه ماتېږي او د ضرب دپاره خپل مقدار ښودلی ده د وهلو یو مقدار په کیف کې ده یو په کم کې ده مثلا ښځه ډېره بد اخلاقه ده چې څومره بد اخلاقې لختې نه زیات نسي وهلی لس دوري دي لس لختې نه نسي وهلی زیات په کیفیت کې دا ده چې تاسو به زخمي کوئ نه لاس به نه ماتېږي په مخ به نه وهي نو که زه اوس داسې وایم تاسو به داسې وایي چې ولا پورې خاندي کتابونه لیکلي چې په دسمال دي وایي نو په دسمال خو یې ولاکه ښځه کې نو دا مولا چې زیاتی کوي ښه په لاس یې ښودلې ده مندل یې ښودلې ده خاص زه کله کله په هغه باندې شرمېږم چې دا بیان کوم سم کار ورسره کوي دا په دسمالو نه حل کېږي دا مسله خو زه په هر حال نه بیا نو که بیا الله وایي که ښه سوله که نه بیا زیاتی ظلم مو ورسره کوي یعنې حسد مو ورسره کوئ زه دا ساده ترجمه کومه بیا بیا ورځم په دغه ښځو کې که زه دلته بیان وغواړم شاید زه یوه جمعه دغه کې بیان وکړم صرف په دغه ښځو باندې خو دا اوس څنګه کوي دا یوه نه ده نو الرجال قوامون علی سړي مسلط دي علی النساء په تعجب د ښځو باندې بما فضل الله په سبب د دې چې بهتري ورکړې د الله تعالی په علم باندې بعضو لره چې سړي دي علی بعضن په بعضو باندې چې ښځې دي ګوره سړي په ښځو باندې لږ بیان مې مخکې هم کړی په خلقیت کې په اقوا دي په عقل کې په اقوا دي یعنې زیات دي حسن تدبیر لري علم کې پراخي لري جسم کې قوت لري تدبیر کې په هر شي کې ښځه باندې سړی قوي دي نو ځکه الله بهتري ورکړي د سړي ته په ښځو باندې وبما انفقوا او په سبب د دې باندې د ښځې حق شته چې تعجب ورکړي سړي ولې خرچه څوک کوي ها خرچه ها سړی کې په ښځه باندې خرچه کوي مونږ به خامخا د حکومت منو د نظام به منو ولې په مونږ خرچې کوي الله وایي بما انفقوا په سبب د دې باندې چې دوی نفقه کوي دا خاوندان یعنی دا سړی په دې ښځو باندې من اموالهم د مالونو نه مهر او نفقه سړی ورکوي نو ښځې دوه قسمه دي الله وایي ګوره ما اجمال وکړه فالصالحات یو صالحات دي بل صالحات دي یو ښې ښځې دي یو بدې ښځې دي نو الله فالصالحاتو نیکانې ښځې صالحې ښځې کومې دي قانتات مطیعات للازواج چې په تابعی دي خپل خواندانو قانتات مطیعات للازواج چې خواندانو تابع وي ښځه به د خاوند مني په هر امر کې صرف هغه وخت کې به نه مني چې شرع خلاف وي یعنی د الله او د رسول خلاف وي به نه مني لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق مثلا په دې ځای کې لږ پاتې کېدل غواړم د سلسله تاسو وضاحت وسی ښځه به خامخا قانتات مطیعات للازواج د خاوند به مني
که ناروا باندې حکم کوي ښځه به نه مني ورته چې د جنابت نه غسل مه کوه یا فرضي مونځ پرېږده قضا دې شي ما ته ډوډۍ تیاره که نه دې مني زما په خبره پوه شو ته روزه مه ماتوه ما ته کار برابر کړه که ما بچیانو تربیت به ته کوي که ته مړه کېږي او که ژوندی کېږي نه دې مني د بچیانو تربیت په وخت د عذر کې په دې باندې حق نشته ده ما ته به جامې مینځي که مړه کېږي که ژوندی کېږي نه دې ورته مینځي دا حق نشته ورباندې لیکن حق په کوم امور کې ده په جایز امور کې ده په جایز امور کې به ښځه خامخا د دې مني که خاوند ورته ویلې چې غسل کوه په موقع باندې مونځ کوه په موقع باندې نیک کوي حق دی وهلو لري ګوره دا د حق دی وهلو دوه کارونه مې وکړل یو مې درته وایي چې ښځه په دې کې به خبره مني بل دغه امر هم واضح شو چې خاوند کله حق دی لري چې یو دغه ده چې دا مونځ نه کوي په موقع باندې د جنابت نه غسل او د حیض نه غسل نه کوي یا بغیر د اجازت نه بهر وځي ولو که پلار کړه بغیر د اجازت نه ځي هم چې درې کرته پوره سو بیا هم نه منله ته حق د وهلو لري خو داسې وهل نه لکه تی چې غواړي داسې وهل به چې شریعت یې غواړي کله چې دا چا سره غږیږي اجانبو سره یا لاس میلاووي یا مشافهتا روبرو داسې آزاد میلاوي لکه محارم ورور سره چې څوک میلاویږي تو حق لري یا موجوده دور عصر حاضر کې دا چې موبایل کې پردوی خلکو سره غږیږي یا بغیر د اجازت نه خرید پروخ کې ستا په مال کې یا ستا مال رخلی بغیر د اجازت نه مصرفي په دغه ټولو صورتونو کې چې ته ورته ووایې چې مه کوه دا کار بیا کوي دا به نه کوي خبر به دې مني او که کوي بیا وهلو حق هم لري نورو په ځای کې ته د وهلو حق ورباندې نه لري چې ترکاري غلطه پخه کړله یا ګوره دا په سهو باندې وسوله دا تا ته چې دا ترکاري غلطه پخه کړې ده دا سهوان کړې ده که قضا نه کړې پوښتنه کړو غوړي توی کړي دي خو قضا خو نه دي توی کړي سهوان په سهو بالام حق نه لري چې څوک ونیسي رفع عن الامه الخطا والنسيان مونږ ګوره دا کوو نو دا خو مونږ سره ده د شریعت خو داسې نه ده کړه لکه دا مونږ چې کوو ان شاء الله په مسله باندې واضح شوه بهترین ښځه جنتی ښځه دغه ده رسول الله مبارک حدیث ده چې خاوند ورته وګوري خوشاله سي چې خاوند ورته وګوري خوشاله سي چې ورته وایي چې دا کار وکړه اطاعت وکړي او چې له کور نه وځي د مال او د اولاد او د خپل عزت حفاظت وکړي یاره ان شاء الله وکړي جنتی ښځه دغه ده جنتی ښځه دغه ده یو ځل بیا وایي چې خاوند ورته وګوري چې خوشاله سي چې په دین کې وګوري او چې امر ورته وکړي اطاعت وکړي او چې له کور نه بهر وځي چې د اولاد د مال او د عزت دا د ښځې عزت دا د خاوند عزت ده دا به محفوظ ساتي دا ښځه جنتي ده دغه ځای کې زه بله خبر حافظات للغیب ګوره قرآن وایي نیکانې ښځې هغه دي چې یو به تابعدارې وي قانتات و مطیعات د خبرې خاوند به مني حافظات للغیب په غیبیت د ازواجو کې به دا حفاظت کوونکي د مال وي د اولاد وي د عزت وي داسې نه چې دا خاوند په یوه دروازه وځي او دا راځي په بله دروازه وځي نو دا بیا ښه ښځه نه ده عزتمنه ښځه نه ده مطیعه صالحه ښځه داسې نه ده یا هغه وځي او دا پردیو خلکو سره غږیږي دا حافظات للغیب نه ده بما حفظ الله په سبب د دې سره چې امر کړی د الله تبارک وتعالی د حفاظت لهونه دوی لپاره چې دوی به حفاظت کوي سړو تعالی بما حفظ الله په ساده الفاظ سره الله امر کړی دا سړو ته چې تاسو به د خپل ښځو حفاظت کوئ ښځو ته حفاظت کړی دا چې تاسو به د خپل خاوندانو حفاظت کوئ دغه سلسله چې نافذ وي دا صالحې ښځې دي زه دلته به دا بله کې به واللاتي زه تېله تېرېږم واللاتي هغه ښځې تخافونه دا بله ډله کوي اوس چې بد اخلاقي کوي هغه به څنګه کېږي مسله واللاتي تخافونه هسې هغه نشته چټي په ما سبق زر زر وایي هغه ته خو ما هسې ټوټې ورکړې دي محصلانو ته نو چې څه ضرورت دی چې په ما باندې سبق خراب کړي زه خو تاسو لحاظ کوم ما خو ویل چې محصلان به سبق وي سبق هسې نشته
نشته ده خدای دې ورکه چې ورک سي سبق شته ده دغه بل درته ویلي دي واللاتی تخافون نشوزهن علاوه هغه ښځې تخافون نشوزهن چې تاسو ویریږئ نشوزهن عصیانهن د دوی د نافرماني نه فعظوهن تاسو نصیحت ورته وکړئ په اول قدم کې ښځه وهلی نشي هر کار چې غلطي وکړه ولو خروج وکړه بازار ته بغیر د اجازت نه لاړه پلار کار بغیر د اجازت نه لاړه د خلکو سره تعلق ساته چې هغه نو محارم نو په اول ځل نشي وهلی اول ځل قرآن دا ښودلی دا معیار چې دې ښځې ته به نصیحت کوي نصیحت دې ته ویل کېږي نصیحت دې ته ویل کېږي زجر په الفاظو لۍ زجر به هم ورکوې خو په نرمو الفاظو ښه زجر به هم ورکوې په نرمو الفاظو دغه ته نصیحت وایي او که زجر ورکوې په سختو الفاظو بیا دا نصیحت نه ده دا تهدید ده تاسو انشاءالله ما په خبره پوه شئ تهدید حق ته نه لري ته به نصیحت کې قرآن نصیحت ښودلی ده فعظوهن خپله د وعظ نه ترجمه لغوي زجر ده خو زجر په الفاظو لینو په نرمو الفاظو به ورکوې دا نصیحت ده که په سختو الفاظو ورکوې دا تهدید ده دا ویره ده دا به نه کوې په اول ځل باندې نشوزهن فعظوهن نصیحت به ورته کوئ دلته خو مسله دا ده لنډه خبره دا ده چې دا کتابونه لیکلي دي که یو سړی ولګېږي په یو تکلیف باندې د ښځې برداشت وکړي یعنی تا ته په خولې باندې زبان درازي وکړه یا تا اولاد سره زیاتی وکړه تا مال سره وکړه که په یو ضرر د ښځې باندې هم ته هغه وکړې که نه صبر وکړي او نصیحت وکړي وهل ونه کړې کتابونه لیکلي شل ضررونه انسان پامن کړي او لیکلي شل ضررونه دا سړی پامن کړي اول نمبر خبره ده که چېرته دا حتی کې دا لیکلې ده چې اوس دا ښځې سره ته په اول ځل باندې ورانی وکړې رسول الله وایي چې ښځه د ګسې پختۍ نه پیدا ده خو کږې نه که دې سره ته وخت تېری داسې وخت به تېری چې دا کږه وي او منفعت هم ترې واخلي خو که لږ زور ورکړي دا ماتېږي نه او ماتوالي کې چې اوس فیصدي حساب کې څومره نقصانونه راځي اول نمبر کې دا ده چې نصیحت اولاد کې څومره اول د اولاد وهي چې دلته ته وکړي دا کار ښځې سره زیاتی وکړي اولاد دې نه پرېږدي ځکه تا سره هغه کار کوي چې ته پرې ځورېږي ته په اولاد ډېر ځورېږي دویم ضرر زه به څو ضررونه وایي دویم ضرر یې دا ده چې تا نه اخلاق کوي دویم ضرر یې دا ده تا نه اخلاق کوي دریم ضرر یې دا ده چې کوم شی دې منع کړي الله ګواه ده چې منع یې نه کړي په زجر سره چې منع کړي چې دا منع نه کړي دا به هغه کار کوي په پټه هم کوي په ښکاره هم کوي چې وسې کېږي هغه کار کوي دریم دا ښځه بغیر د دې نه پاتې کېدی نه شي چې ته تیزي ورسره کړي چې پلارګنۍ خبر نه کړي دا پلارګنۍ ټکي خو زما ده کتاب خو داسې نه لیکي پلارګنۍ خبروي د پلارګنۍ چې کله خبر کړي که هغه عقلمن دا ټکي ټول دماغ دي که عقلمن وي خو بهوش کړي که بهوشه وي چرسیان پوډران کړي درپسې راځي دین یو عظیم جنګ جوړېږي قبیلوي جنګ هم ترې جوړېږي فساد هم او دښمني هم ترې پیدا کېږي او لوی فساد عظیم ترې پیدا کېږي یاره اوس مې نه ده لیدلې دا مسله تاسې دا تفسیر کبیر وګورئ په دویم جلد کې یاره اوس مې نه ده کتلی چې غلط نه سمه چې یو داسې مسله مې لیدلې وه که یو سړی قسم وکړي چې زما کور ته شر نه ده داخل سوی او ښځه یې داخل کړي دا سړی حانس کېږي زما په خبره پوه شوئ خو ډېر تېز نه پرې ورځم چې دا مسله ډېره مخکې مې لیدلې په تفسیر کبیر دویم جلد کې وه نه په دویمه سپاره کې خو بهرحال دغسې لیکلي غالب چې که سړی قسم وکړه چې ما کور ته شر نه ده داخل کړی او ښځه یې داخله کړي ناو یې راوړي نو یو شر یې داخل کړی ده رسول الله وایي چې وروسته زما نه لویه فتنه د امت دپاره ضررناکه فتنه ښځه ده او انهن حبائل شیطان دا رسۍ د شیطانانو دي څومره انسانان چې عقیدوي ګمراه کېږي او که اعمالو نه ګمراه کېږي سبب ښځه د مطالعه وکړي څومره کافران چې برلاسي کېږي په مسلمان باندې واسطه یې ښځه ده څومره انسانان کافران چې برلاسي کېږي په مسلمانانو باندې مخکې به یې ښځه وي
او بیا به تا په ښځو باندې ګمراه کوي. تاسو دا موجوده جمهوریت کې تاسو خپله مطالعه وکړئ ذهني یو ځان ته دا کارونه ټول په ښځو باندې کېدل. او قرآن پاک هم چې وایي شیطان ضعیف ته وایي الا وکان کیدو کان ضعیفه راغلی او ان کیدکن عظیم. د شیطان فریب ډېر لوی دی. موږ ته پرون په حدیث کې تیر شو رسول الله وایي چې ډېر یو ماهر سړی عقلمن سړی محتاط سړی عقل سے ختمی هیڅوک هم نشي ختموي ښځه ختموي. ښځه د ډېر هوښیار عقلمن محتاط سړي عقل ختموي. بهرحال زه د ښځې غیبت نه درته کومه خو وخت شاه ولی الله صاحب حجة البالغه کتاب لیکلی ده هغه دا د ښځې سره ګزاره ډېره ښه لیکلې ده خو پوهېدل پرې ګران دی سخت کتاب ده اتفاقیات یې ډېر سخت ګران ده. نو ښځې سره به څنګه ګزاره کوې ښه تاسو به داسې وایئ چې موږ طرف ته کراره کراري ده ولاکه کراره کراري زم پیژنم ټول غمجن یاستئ چې راوځئ خو دغه ده چې ویلی نه شي سره ویلی نه شي هر سړی په خپلو خولو کې ډوب ده. تاسو وایئ چې موږ طرف ته کراره کراري د مولا دومره مشکلات نشته ده جناب بیا سړی نه واللاتي تخافون نشوزهن علاوه هغه ښځې چې تاسو ډارېږئ د دې د نافرمانۍ نه فعیظوهن نصیحت وکړئ واهجروهن فی المضاجع. قرآن وایي تاسو یې پرېږدئ د ښځو لره فی المضاجع په همبسترګۍ کې. دغه چې زه درته واضح کړم تاسو د قرآن لهجې ته وګورئ واهجروهن فی المضاجع د خوب ځای کې پرېږدئ یعنې تاسو دویمه عملي جزا د ښځه په نصیحت دومره نه ښه کېږي لکه چې تعلق ورسره کاټ کړي چې تعلق کاټ کې دا ښه کېږي واورئ د تعلق په کاټ کېدو هم پوهېږم الله علم د شرعي مسله کوم چې کوټې نه خو ترې نه ووتلې که نه مشکلات یې جوړ کړل په کوټه کې اندرون چې سوځي هم او تعلق هم نه سوځي ورسره ساتي بس دغه ده. دلته قرآن فی المضاجع ټکه پې ښودلی ده واهجروهن من المضاجع نه ده ویلی مینې نه ده استعمال کړه قرآن فی المضاجع ورسره پروت په یو کوټه کې په یو بستره کې او بیا هم تعلق نه ساتي دا سوځي بیا سبا جوړیږي. خو که ته لاړې کوټه دې ور پرېښوده مولوي صاحب محترم او حجرې ته ترې نه لاړې بیا کار خراب. او د دې زه ډېر دلایل لرم په دې مسله باندې قرآن پاک په یو ټکي کې مسله حل کړې داسې ویلي زه نه ورته ګورم تاسو وایئ سره ځانه وایئ واهجروهن فی المضاجع داسې نه وایئ واهجروهن من المضاجع د ځانه مه لرې کوه په د خپل ځای کې ځانه لرې کړه پرېږده بس بیا ښه کېږي. ښځه په هېڅ شي دومره نه ښه کېږي لکه په دغه نصیحت باندې واهجروهن فی المضاجع په دې باندې ډېر ښه کېږي. تاسو خو داسې ده چې یو دغه زده کړي دي چې بس هله تبلګي ته لاس کا کوټک ته لاس کا ویې وهه مړی کا خدای پاک مو ښه کا بیا درڅه ملکان راولي بیا نه په ډوډۍ ورکوه ښځې سره دغه جوړوي یو ورځ چې تا په منځ کې ښځه ملک داخل کړی سو بیا به ښه زندګي وشي. څه ضرورت ته ولې په اول نه نصیحت نه یو غیرت کوئ بیا سل مشکلات ځان ته راوړئ پریشانۍ راوړلی ښځې و د هغه خاوند منځ کې اول ښه دا چې محاسب ته وایي استاد ته وایي چې کله واده کوي لږ مطالعه وکړه د دې معاشرې د یو بله زندګي ده د یو بل چا سره کېږي دا بل اختلاطي زندګي ده د عزلت زندګي یو عادات لري د اختلاط زندګي بل عادات لري او بیا دومره نږدې قریب چې قرآن هم پې اواز درته کوي چې ګزاره نو معاشره کې هم نو بیا به ډېر احتیاط سره زندګي تېرول پکار دي. واهجروهن فی المضاجع وایي پرېږدئ الله وایي په مضاجعو کې خوابګاه کې تاسو پرېږدئ او که په دې باندې وان لم ينفع لهن الهجران که ښځو ته دا پرېښودلو هم فایده ونه رسوله واضربوهن ووهئ هغه نه لاس په مخ به یې نه وهئ په مخ باندې خر نشي وهه. دا ډاکټران خو ډېر ماهر دي اول خو د شکر د کلار څه وایي ما ډاکټران سره شته نه را سره چې دماغ غلطیا درک کړي چې دا رښتیا وایي که دروغ وایي. الله تبارک وتعالی په ټول بدن کې 3 رګه پیدا کړي رګونه او بیا دغه مخ کې چې دي کوم د ټولو حواسو دلته دغه جال د رګونو کله ته دا ووایې که دا پل شو که نه مشکلات جوړېږي چې انسان مړ شي په دې ځای کې رګونه دي انسان په مخ باندې به نه وایي او بل دا مجمع المحاسن ده د ټول انسان حسن په مخ کې ده
دا نشي وهلی، خر هم نشي وهلی، حیوان هم نشي وهلی په مخ باندې، نور هر ځای کې وهلی شي. او وهل هم داسې نه وي چې څومره دې تا ستړی نه یې هغومره وهل کوې، دا هم تا ته اختیار نشته، دا مخلوق د بل چا د مولا. او دویم نمبر کې دا د وینه پې نشي راتویولی، هډوکی نشي ماتولی. تا دپاره ضرب غیر مبرح جایز ده، تکلیف دهنده به نه وي چې ډاکټر ته یې محتاج کړي دا بیمار. په خبره پوه نو چې دغسې ووایې جوړه دې کړه که ناجوړه دې کړه، رښتیا وایې څه جوړه خو نه شو کوم څوک هم شته هغه وهلو چې تکلیف راواخلې، او دغه د تا سره چې شور کړی وي د دې تکلیف راواخلې، تله راواخلې ویې تلئ چې کوم تکلیف ډېر شو. نو دا خو ډېره قمقلي ده مولا چې داسې کار دې وکړه چې اوس به ډاکټر ته ورځې هغه به هم پټوي، هلته به یې بل دروغ هم وایي، پټوي به یې، شرمېږي به هم. همدې ښځې ته به سبی کې دې وهله، بېګۍ به ورته زاري سوال کوي چې تا ته وایم وښه اوس دې ته څه ضرورت هلکه، خو اول لږ ګزاره وکړه. جناب واهجروهن فی المضاجع واضربوهن وی وهي فإن أطعنكم الله یو بله خبره کړې ده، سړي لور سوله که نه اتباع وکړه، فإن أطعنكم که اتباع وکړه د ښځې د تاسو فلا تبغوا علیهن سبیلا. پښتو کې به ترجمه وکړم، الله وایي بیا اوبه مه ورخړوه. څه مې ښه بې پوهې کړلې، بیا اوبه مه ورخړوه، همدغه فلا تبغوا علیهن سبیلا. بیا تاسو تجاوز او طلب مه کوئ په دې ښځو باندې د لارې چې یو لاره ورته پیدا کوې که نه، چې په کوم ځای کې راولم او دا خپل انتقام چې واخلم او دا ولې سم کار ورسره وکړم. او دا پښتانه کوي. الله تبارک وتعالی چې قرآن نازل کړی تر قیامت ته پورې په هر ذهن باندې حاکم ده. داسې ذهن دنیا کې الله نه پیدا کوي تر قیامت ته پورې چې د قرآن نه خارج وي، قرآن علاج کړی، داسې ذهنیت نشته ده. الله وایي فلا تبغوا علیهن. وپښتنو بیا تاسو اوبه ښځو ته مه خړوئ چې ورته جوړه شوه، بیا نورې جرګې مه پې کوئ، وهلو ته لاره مه برابروئ، ښه ګزاره ورسره کوئ، حسد مه ورسره کوئ، کینه مه ورسره کوئ. چې کار بلې ښځې خراب کړی وي بانه دا کې وهل حق د بلې ښځې وي، وهې دا زیاتی ورسره کوي، کمای ورسره کوي. ګوره که تا مور سره زیاتی کوي که نه، دا مور ته هم نصیحت وکړه، ولې ته اوبه ورخړی د اوبو انتقام له دې نه اخلي. زموږ تاسو پښتنو کې دغه ډېر رواج ده چې ادې سره دې خراب وي که نه ټول زور په چا راوځي، دا ښځه باندې راوځي او دا مظلومه ده. ګوره د دې دفاع بیا الله کوي. ادې کې هم کار ده، ادې ته هم نصیحت وکړه چې ادې ته هم ظلم مه کوه، ادې کې هم ډېر کار څه که نشته په ایمان چې د دې په بدل کې لور تللې وي هلته، چې په موقع باندې چای ورته میلاو نه وي، انتقام یې دلته نه باسي، زموږ تاسو د پښتنو ښځې دلته یې باسي. نو دا خو ظلم ده، دا خو نه الله مني نه رسول الله مني نه یو عقل سلیم ایجابوي. نو ادې ته چې خدای دې تا هم غرقه کړي، لږ ته هم ګزاره کوه نه. الله عالم دې دا خبره له زړه درته کوم چې موږ تاسو پښتو کې دا ده چې یو لور بدل ورته وایي که نه، هغه چې کور کې تللی وي چې هلته لږ نهری یا په موقع باندې چا ډاکټر ته نه وي بیولی، دا خو اوس ادې نه وایي چې هغه ډاکټر ته ولې نه ده تللی، خو یا به یې سړی نو یا به دلته داسې رئیس باندې وکړي چې هغه غیر زاراو، دغه نه ورسره ګڼي، خو د دې لور نه ده تللی ډاکټر ته، هله راویلي سي. دا اوس انسانیت ده. نو دا الله وایي فلا تبغوا علیهن سبیلا، داسې کار مه کوئ. او الله وایي ان الله کان علیا کبیرا. ای خلکو دغه ښځه ته چې ډېره غصه زر راځي او تاسې په وجه یې پوهېږئ، عناد نه ده، د کبر وجه ده، د ځان خاوند په دې ښځه کبرجن ګڼي. رښتیا هم داسې د خلکو په ټول سره پوهېږي، ښځه مظلومه ګڼي، ځان قوي ګڼي، او پیرادي شي بهر چې کې ګیدړې نه چې کور ته ننوځي ځان زمری جوړ کړي. نو الله وایي ګوره ان الله کان علیا، زه ډېر اوچت یم، ګوره ما تر خیال کوه په سر د زه ولاړ یم، زه در سره یم، ګوره علي ټکی راغی او ګوره ډېر کبیر یم، ډېر لوی یم. دا مظلومان مه راباسه، دا مظلومانو باندې خپل قوت مه امتحانوه، مظلومانو سره خیرخواهي وکړه، دا ښځه مظلومه ده، دې سره زیاتی مه کوه که نه دماغ ورته مالک لري. الله وایي بیا به زه تا نه انتقام اخلم، او که یو انتقام ته الله لاس کو ان بطش ربک لشدید. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. الله دا مجلس کفاره د صحت وګرځي. الله زموږ ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف کړي. یا الله په کوم قول کې ستا رضا وي، خدای موږ ټولو ته توفیق مزید نصیب کړي.
الله ټول حرکات سکنات اقوال پر خدای ستاسو ځای کارو ګرځي یا الله دې مجلس ټول مقاصد سره سره کارو ګرځي الله توفیق د طاعات او د عبادت من ټول نصیب الله توفیق د معاصی ګناهونو مرته نصیب کړي موږ ته دعاګانې کوو خدای خیرات نه برابر کړي مقاصد سره سره کارو ګرځي وصلی الله علیه